په خوست کې د ټولګټو چارو د ریاست له لوري د سوځېدلو او تخریب شویو موټرو او ساختماني وسایطو د بیا ترمیم چارې روانې دي. دا د خوست د ټولګټو چارو د ریاست د موټرو په تمځای کې لویه ساختماني ماشینري او موټر دي چې ځینې یې د کارونې له امله خراب شوي او ځینې یې د نامعلوم دلیل له مخې د 1400 کال د غویي میاشتې په 22مه سوځول شوي او له کاره لوېدلي دي. نه یوازې ماشین آلات بلکې د یاد ورکشاپ وداني هم د یاد پیښې له امله ورانه شوي چې اوس یې یوازې دیوالونه ولاړ دي. نقیب الله مخلص چې د خوست د ټولګټو چارو په ریاست کې د ترانسپورت مدیر دی موږ ته په اړه معلومات راکړل. تقریبا فعاله او غیر فعاله ماشینري 42 عرضې موږ لرو. په دې کې اکثره هغه ماشینري چې د فایدې وړ وه د جمهوریت په وخت کې استفاده نه کېده او ډیره مهمه ماشینري وه، خو د موږ د راتللو نه مخته دلته د ظالمونو د طرف نه سوځېدلې دو. هغه ماشینري چې زړه غونته وه او کور وړ نه وه هغه کې مو تقریبا 8 عرضې ماشینري وړه او ستره فعال کړه. لکه یو دغه رولا شوه، دغه ټیرونه مو نوي اوس وربسته کړه. په 3-4 ورځو کې به انشاءالله چلن کړی مو دی او نفس چې مسترینو ته لوړ شي ولته وی رنګ او د رنګو کور د مزو کور داب کې وشي. همدارنګې دا غځي کې یو کراس دی د رسونو د وخت دی، دا به لوبیټ استفاده چې وی بل سخیته او غټه ماشینري کې نقل کېږي لکه بلډزر یا خفار اکسیواتور، دا به بلې ولسوالۍ ته وري او دغه سفر به بیا آسون وي. او په دې شکل کې یو نوی ټیکټر چې هغه د ترمیم لایق هیچا نه بللو، خو بالاخره په ډېر کوشش باندې او د وزارت طرف نه په مالی اقتصاد باندې هغه ټیکټر اوس کور ته آماده شو ودرېدو. اگر چې بعضو خلکو وی چې دا باید لیلام شي، خو لیلام نه ووتو او په اخلاص باندې کور وشو. مخلص زیاتوي د اسلامي امارت له راتګ وړاندې دلته ټول 42 عرضې وسایط موجود ول چې یوازې 3 عرضې فعال ول، خو اوس مو دا دی 8 عرضې بېلابېل ډوله ماشین آلات چې یو عرضه لوډر، سرک رولر، ګریډر، ټرکټور، مازدا موټر، بولډیزر او انتقالونکی غټ موټر پکې شامل دي. ترمیم او ګټه اخیستنې ته بیرته چمتو کړل او په ځینو یې کار روان دی. د یو تن مستري او 4 نفرو ډرایورانو دا ډله ټوله ورځ کار کوي او کوشش کوي چې د خوست دغه لویه اقتصادي او ساختماني ماشینري بیا ورغوي. دا موږ ثبت کړي، جوړې مو کړي، چالان مو کړي او دا بیخي ختم شوي وي، خو موږ د ډرایورونو د رئیس په امر دا کوشش وکړو چې دا مو خپله چالان کړي، ثبت مو کړي، جوړې مو کړي. انشاءالله الرحمن اوس یې رنګ ته ضرورت چې رنګ ویر کړي بس نه رو دا موږ خپل کور ته وبسو. له دغه وسایطو د سرکونو، پلونو، ودانیو او په بېلابېلو ساختماني چارو کې ګټه اخیستل کېږي چې ترمیم او بیا جوړونه یې ډېره مهمه ده او د یاد ریاست مسؤلین له وزارت او شتمنو هیوادوالو څخه د مرستې غوښتنه کوي ترڅو د دې ودانۍ چې یوازې دیوالونه یې ولاړ پاتې دي په بیا جوړولو کې او همداشان د یادو ماشین آلاتو د بیا ترمیم په مالي برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. غوښتنه د مشرانو نه حتی د وزیرونو شرانه او د فایدمې وزارت محترم وزیر صاحب نه دا غوښتنه ده چې موږ ته اقتصاد په لوس ورکړی شي. دا ورکشاپ به هم ابودیږي چې سوځېدلی دی او کوم موټر د مصریانو په نظر باندې د پوه خلکو په نظر باندې موټر به هم فعالیږي او د مهمه خبره دا ده چې کوم شي کې خیانت ونه شي، الله تعالی برکات اپ کوي او انشاءالله د خیانت مخه به نسو، د منطقې ته به خدمت کو، د وطن ته به خدمت کو. نو دا په اقتصاد پورې تړل، کله چې اقتصاد وي هر کور انشاءالله په مخ ځي. یاد دې وي چې په خوست کې د ټولګټو چارو د ریاست او ښاروالۍ له لوري په بېلابېلو برخو کې د آبادۍ چارې روانې دي چې د دغو وسایطو زر تر زره ترمیمېدل به یا د چارې لا ګړندۍ کړي.